جوړ په خیر، هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان موجوده تاوتریخوالي د کمولو لپاره د دواړو هیوادونو د 11 دیني عالمانو پلاوي سره یو ځای کیږي او هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله راولي یا د شخړه کمه کړي یا پر ډیورنډ کرښه باندې دروازې خلاصې کړي. دا هڅه روانه ده، خو دې هڅې ته دواړو هیوادونو ویلي دي چې دا پلاوي رسمي نه دي. د افغانستان لوري ماته دا تایید کړله چې دا پلاوی له موږ سره هیڅ ډول تعلق او اړیکه نه لري، دا یو غیر رسمي پلاوی دی، غیر رسمي علما دي. دا د هغه ځای له علماو سره ګوري، د هڅه کوي، کوشش کوي د دوی خوښه ده چې کوي کې نه کوي. او پاکستانی لوري هم رسما اعلان کړی دی چې دا پلاوی د دوی سره رسما تړاو نه لري. خو جالبه دا ده چې د پاکستانی لوري د پلاوی مشر حکیم اظهر دی. حکیم اظهر د پاکستان د پوځ یا استخباراتو یوه تر ټولو مضبوطه مهره ده او په دا پلاوي کې موجود ټوله کسانو ته په خپله پاکستانی میډیا هم سرکاري ملایان وایي، په خپله پاکستانی میډیا هم د پاکستان د پوځ علما ورته وایي. هغه علما چې پاکستان دینی ډیپلوماسي پکې یا مذهبي ډیپلوماسي پکې یا د دې په مټ باندې دین د خپلو ګټو لپاره کاروي، دا هغه کسان دي. نو د دیو مشر حکیم اظهر دی او د افغانستان له لوري محمود ذاکري صاحب دی، د مشر ذاکري صاحب زوی د چې په ار کې د ملا حسن اخوند سره نږدې دی، په ار کې منظور کې، خو د عبدالرحمن جامع جماعت خطیب دی. بل دی په شیخ مولوي صاحب نظر محمد چې د خرقې شریف متولي دی او پخوا شیخ صاحب ته ډیر نږدې و، بیا د ځینو وجوهاتو په بنیاد باندې شیخ صاحب ځان لږ لرې کوي. عالم دی، لوی شیخ دی، نو شیخ صاحب مجبوره دی دا کس به ساتي اوسي د خرقې شریف متولي ټاکلی دی. بل احمد رباني دی چې دا هغه نومونه، دا مشهوره نومونه دي، کسان خو دا د ډیر دي، 11 کسان دي پکې کې. بل په دې کې مفتي نجیب صاحب دی او مولوي متسم آغا جان دی. اوس دا کسان چې دي، دا یو مفتي نجیب صاحب لږ ځینې راسایډ ته کو کڅم زده کړې په کراچۍ کې کړي دي، په کراچۍ او پاکستان کې پراخ تعلقات لري. دا نور نومونه چې ما درته واخیستو، که هغه ذاکري صاحب دی، که د هغه پخپله د شیخ نظر محمد صاحب دی، یا پخپله د احمد رباني دی، یا متسم آغا جان دی، دا څوک دی؟ ګورئ راسي لږ سپینې محمدینې خبرې سره وکړو، خوا به هم نه سره بدو او دا وطن د ټولو مشترک دی. زه بیا وایم دا نه د طالب دی، نه زما دی، نه ستا دی، نه د بل دی، دا د ټولو مشترک وطن دی. طالب یې اوس په منیجمنټ کې دی، طالب یې اوس سمبالي، طالب یې اوس حکومت په مخه وړي. ځکه زموږ او د طالب دواړو حق دا جوړېږي د دې وطن څخه هر اړخیزه ساتنه وکړو. متسم آغا جان صاحب به زما غږ اوري، خوا دې هم نه راځه، به دې کېدای شي وایي اوري، یا پخپله دا د ملا رباني اخوند. تاسو دواړو هغه خلک نه یاستئ چې د ملا محمد عمر اخوند تر مړي نه، تر وفات را وروسته مو د ملا منصور اخوند په خلاف بغاوتونه کول. آیا په دې باندې طالب مشران نه دي خبر؟ دا بغاوتونه د چا په مټ باندې کېدل؟ ولې پاکستان هغه وخت دا کوشش کوي چې طالبان مات کړي، پر بېلابېلو ډلو یې وویشي، چې د اووه تنظیمونو په څېر یو حالت ته یې بوځي. او په دې کې ډېر رول د چا؟ خو د همدغه احمد رباني صاحب او د همدغه مولوي متسم آغا جان صاحب. که داسې نه ده ماته ووایاستئ، خوا بیا درته خوا به نه سر بدو، د افغانستان دپاره به ډېرې سپینې خبرې کوو. ښه، جایدادونه مو چیرې دي؟ تاسې زه درته وایم چې په کوم ځای کې جایداد لري، هغه به هم درته وایم. که تاسې که چیرې د ملګرو خوا نه بدېږي، هغه به هم درته وایم. شیخ نظر محمد صاحب ډېر لوی علم دی، علم ته یې زموږ سلام دی، علم ته یې د افغانستان ډېر علما سلام کوي، اما فکراً د پاکستان سره ډېر زیات نږدې دی. په همدې وجه باندې شیخ صاحب لږ له ځانه لرې کړی دی. یوازې دا نه دی، یعنې که تاسو داسې پر مخ باندې پسې ورسئ، دا هر یو دا نومونه چې ما درته واخیستل دا د پاکستان سره نږدې دي، د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري. زه دا خبره غواړم واضح کړم، څنګه یو څوک چې د پاکستان سره نږدې وي، جایداد یې په پاکستان کې وي، تعلق یې په پاکستان کې وي، اولادونه یې په پاکستان کې وي، دا اوس موجوده یې اولادونه په پاکستان کې زده کړې کوي، ماته مکاتب و مدرسې را معلومې دي، کورونه یې په پاکستان کې، هغه راځي د افغانستان پر برخلیک باندې بیرته له پاکستان سره خبره کوي. دا ولې؟
دا خو افغانان له چا سره نه له طالب سره مني له بل سره مني له بل سره مني. او دا د پاکستان د مذهبي ډیپلوماسي یو ډیر مهم اړخ دی چې دی غواړي افغان په افغان باندې وتړي، دی غواړي د افغان لاس په افغان باندې ور وتړي. دا د طالبانو په مشرتابه کې یو ډیر لوی بنیادی خوبایي ورته وایستی، بنیادی انساني کرامت ورته وایستی، هر څه چې ورته وایست. هغوی علماو ته احترام لري، ځکه دا ځینو خلکو ته ځایونه هم په حکومت کې ورکړي دي. داسې نه دي چې نه دي په خبر، اما دا احترام باید د دې سبب نشي چې هغوی ولاړ شي د افغانستان پر سر باندې سودا وکړي یا د افغانستان پر سر باندې معاملې کوي. که څه ما درته ویل، ما ته ډیر واضح د حکومت لوړ رتبه چارواکو ویل چې دا پلاوی له حکومت سره هیڅ ډول تعلق نه لري، دا غیر حکومتي پلاوی دی. خبرې د چین پر لاس باندې له پاکستان سره روانې دي او د خبرې د مذاکراتو ته پاکستان او افغانستان دواړه سعودي عربستان هڅوي، ترکیه میسجونه کړي دي. دا د افغانستان د حکومت رسمي موقف دی. اما دغه خلک چې راځي ګوري د څه موده د مخه چې هغه ملا عبدالرحمن خلیل راغلی و، له دې خلکو سره یې لیدلي وو، د دې خلکو له ځینو سره یې لیدلي وو. زه په خبر یم د دغه چې دا ما یې نومان در واخیستل. ګوري د پاکستان د مذهبي ډیپلوماسي دروازې به په افغانستان کې بندوو. د افغانستان په خپله د مذهب پر بنیاد جوړ یو حکومت لري، موږ هېڅ ضرورت نه لرو چې پر دې مورد باندې له پاکستان سره خبرې وکړو. پاکستان یوازینۍ هڅه دا شروع کړې چې د افغانستان له لاسه د مذهب بال وباسي، د مذهب غونډاړی ځینې وباسي، د مذهب یې له لاسه وباسي چې بیا د جهاد فتوا ور باندې ورکړي. پرون یې پر ما باندې د جهاد فتوا راکوله، نن مې خواخوږي کوي. تاسو دا لیدلي دغه علما د پاکستاني پلاوی چې حکیم ازهر په مشري کې دی، دا په یوازې د دې چې موږ ته راځي دا دې ورسي اول دلته د ملا اشرفي و دغه بل تقي عثماني و لا بل سره خبرې وکړي چې وروره ته څه در پیښ دي افغانستان خلاف لګي. دا خلک دي اول پر افغانستان باندې بمباري وغندي، دا خلک دي اول د افغانستان خلاف څه پیښ شوي دي دغه خلاف आवाज راوچت کې بیا د راسي د افغانانو سره دي خبرې. که د افغانانو د پاره کوم پلاوی جوړیږي، که موږ د افغانستان په صفت په نمایندګي باندې خبره کوو، ملا عبدالسلام زئی بهترین شخصیت دی د افغانستان دپاره، هغه دې ورمخته کې علم دی، پوه دی، د پاکستان په ازایم خبر دی، په خبره پوهېږي، ډیپلومات دی، د افغانستان ملي ګټې ساتلی شي. زه به نومان د چا نه اخلم، دغه ډول په لسګونو کسان زموږ په علماو کې موجود دي، ولې هغه نه ورمخته کېږي؟ ولې باید د پاکستان تر سیوري لاندې علما په افغانستان کې خبرې وکړي؟ زه پوهېږم زما دا خبرې به پر ځینو خلکو باندې بد تاثیر وکړي، ځینې خلکو خلک به خفه هم سي، خفه کېږي، خفه دي چې د افغانستان مسله ده، د افغانستان په مسله کې خو موږ دا نه شو کولی چې پټه خوله به پاتې شو چې هر څه څوک وایي هغه به کوو. د دغې مسلې د پرمختګ دپاره، د دې مسلې د پټولو دپاره په دې مسله کې چې دوی غواړي دا مسله پټه کړي، الۍ برګ مټال دی که څه بلا ده، برګ مټال کې شر دی، الۍ ورسې په واخان یې ونیوئ، الۍ ورسې په کامدیش کې جنګ دی. دا خو دغه مذهبي ډیپلوماسي د کامیابه کولو لپاره چې د نړۍ پام ځینې واړی، د افغانانو پام ځینې واړی، بلې مسلې ته پاکستانیانو هغه ډنډوره وغږوله. نو د ډنډورو پسې به سر نه ګرځو. وچ کلک باید د افغانستان په هر کنجو کنار کې د دې پاکستاني فکر کسانو خلاف افغانان باید ودرېږي. طالب پر دې باندې زه بیا په تفصیل ویډیو کوم، ژمنه ده. طالب د پاکستان لاس د افغانستان له ګریوانه تقریبا ایستلی دی، د دوې ګوتې باندې دي. یوه یې په دغه علماو باندې بنده ساتلې ده، یوه چې په چا ساتلې ده پر هغه باندې به وغږېږو. بیا دا چې دا لاس یې خطا شو، د افغانستان دا د نجات دروازه دا ده چې د پاکستان لاس له افغانستانه ووځي. چې د پاکستان لاس له افغانستانه ووتی، نور افغانستان بچ دی، هېڅ نوی مشکل موږ نه لرو. مکتب هم په بلا څه خلاصي، د نجونو مکاتب هم خلاصېږي، دا ټوله شان به کېږي، د جنګ بم راوځو، اقتصاد بم پر پښو درېږي. یوازینی شی چې دی هغه دا دی د پاکستان لاس باید د افغانستانه وایستل شي په هر شکل باندې چې کېږي، په هر ځای کې چې تاسو ته در معلوم چې دا وي، دا به د افغانستان له ګریوانه باسو. ځکه په افغانستان کې اوس جګړه دوه اړخیزه ده، ژوند مې پر دوه اړخیزه جګړه به هم بیا غږېږو. خدای مو شاده باد او بریالي لره. یو جان تشکر، ویډیو در سره شریکه کړئ، تر خلکو یې ورسوئ او د دغو خلکو خلاف आवाज اوچت کړئ چې د پاکستان ملاتړ کوي او د پاکستان استازي راځي د پاکستان له خواخوږو سره ویني. خدای مو شاد لره. میرویس افغان تر بلې ویډیو پر لوی الله سپاري. ژوند جوړ په خیر، هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي.